ابل ورځ راته یو مولا ووی چې زمونږ د اوقاف وزیر صاحب چې دی دل روټای کوم تبم پکې راځي. معجزه او کرامت کې فرق دا دی چې خلاف عادت د یو انسان په لاس باندې یو کار وشي، عادت چې دی د هغې تقاضا نه کوي. عادت یو شی او اوشي بل شی. مثلا دا لرګی دی، دا امسا ده، عادت الله په دې جاری دی چې دا لرګی دی، دینه دروازې جوړیږي، دینه لهري جوړیږي، دینه د امسا جوړه شوې ده، دینه کونټای جوړیږي وغیرہ وغیرہ. اوس دې لرګي نه کمار جوړ شو، دې لرګی او جوړ شو ته مار. نو عزیزانو دې ته خلاف عادت وای، دې ته خلاف عقل وای. د عقل تقاضا دا نه ده چې لرګي نه د مار جوړ شي. اوس کم سړی چې دې لرګي نه مار جوړ کړو، نو دې سړی ته وګوره چې آیا دا سړی مدعی د نبوت ته، د دعوه د پیغمبرای کړی دا او کنه دا اسې خسړی. کدا سړی مدعی د نبوت وی او د لرګي نه مار جوړ کړو، نو دیتا معجزه وای. معجزه دا معنا چې بل عاجز شي او د دې جواب نشي کولی. معجزه ته معجزه ولی وای؟ معجزه معنا بل عاجزون کې. د دې داسې مثال دی لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه وړي انتها ته ورسېد. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې ستا رور دی، تا سره به ځي هارون وزیرا، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کړي که د ده حرکات بدل شو، نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کار یو دیو یو رور څوک یار او مددگار نشتا. او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده، ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې مرګرې ده. دام زړه وکنه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږ دلې خدای راستی که بابو ته وویلې شو، بابو ته یا په تاڼه کې دا مرزا چې ناست دغه ته به ته وویلی شي چې ته مرزا نه یې. تاسو به ووایئ ورته ما خو تاسو لیدلی یې په تاڼو کې
او مخوب میں شناسم پیران پارسارا وای دا د پارسا پیران ز ډېر ښه پیژنم. عزیزانو د دې لویه وجه دا ده چې مونږ کې ایمانی قوت نشته، ایمانی جذبه را کې نشته. مونږ د خدای نه نه یریږو. که د مونږ پړه کې د خدای یاره وی نو د عقل تقاضا دا نه ده چې بنده به مونږ نه نه یریده. ویشا ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادانزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه په یو چې مین شي دا دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړی. نن خو مونږه دنیا تلاس پنامه ولاړیو کنه نو چې ته په یو مین شي دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړ. ابل ورځ راته یو مولا وی چې زمونږ د اوقاف وزیر صاحب چې دی دله روټای کوم تبم پکې راځي. نو ډېره خبره ویل نه وعده وکړه. ما ورته خبره دادا چې په دې ملک ډېر عذابونه خدای نازل کړي دي، ډېر عذابونه، خو په مولا طبقه د خدای لوی عذاب دام دی چې د ملایانو وزیر چې دی هغه د پیرنګي د قانون مولا دی. مولا د خدای د قانون مولا دی او وزیر د انګريز د قانون مولا دی. نو نن د قرآن وکیلان چې دي هغه د انګريز د قانون وکیلانو ته مینت او زارۍ کوي چې ما سره به لږه روټۍ ونه خوري. د هغې وجه دا ده چې د اوقافو وزیر کې لږ د مال درک لګي که پیسو درکی پکې نو مینت ورته کوز. ما څه کار دی چې زه چاته یم چې ما سره به روټۍ ونه خوري. ما په ژوند کې چاته روټۍ کړې نه ده په ژوند کې او کار مې څه دی. روټۍ چې کې خو هغه چاله وکړه چې د خدای وږی او غریبي هغه بوز او روټۍ پې وخوره نو په قیامت کې چې دا مطالبه وشي او خدای وایي چې زه وږی وم تا ماله روټۍ را کړې وه خدای به وایي زه وږی وم تا ماله روټۍ را کړې وه. اوس دا ستاسو عقل مني چې خدای څنګه وږی وم. د دې دا معنا چې زما یو وږی او غریب بنده و تا ته وایي چې زه وږی یم او تا په هغه روټۍ ونه خوړه نو دا داسې ولکه چې په ما دې نه خورولي نو خدای به وایي چې زه وږی یم تا په ما روټۍ دنیا کې نه ده خورولې زما دې په خپل ذات قسمي که د جنت روټۍ تا ما نه وخوړه. نن زمونږ روټۍ خو معتبرو لا خانانو لا نوابانو لا وزیرانو لا پلانی وزیر روټۍ ده پلانی وزیر روټۍ ده پلانی ځای کې ډینر ده پلانی ځای کې ډینر ده کور کې چې کمرې جوړی ډایننګ هال دی او چا نورې څه نامې دي د خوراک کمرې ته څه وایي او چا کم کې ځان جوړی ډایننګ روم او ډایننګ هال او بیڈ روم او باتھ روم او دا غلو ټټای ته باتھ روم وای عام روم دی. عزیزانو عرض داو چې زمون ملک څه عجیب او غریب ملک دی. زمون دا قوم څه عجیب او غریب قوم دی. د دې د دین ایمان اس پته نه لګي اس کپونینو ورته وجاړي هغه به کوي چې خپل رغواړي. خیر بهرحال عرض میں داو چې خدای پوهیږي او ملک پوهیږي او خدای پوهیږي او خلق پوهیږي زمون سکار دی پکې. خو عرض داو چې په یوازې ځان
موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایا چې دا تڅوي دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وګرځاو د فرعون د مخې ته چې د امسا دغه د مخې ته وګرځولا یو لوی اجدها ته جوړه شو. دومره لوی اجدها ته جوړه شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره د خپل واضح شوی فرعون چې وکړه دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یری 400 کرته. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شو. الله ورته لا تخف یریګما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچو لا بیا لرګی شو. دا امسا ور سره وا فرعون ورپسې لښکر وکړو چې رانی صحیح موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریانو درېدو چې خدای دی خو دریاب دی او رستم د فرعون فوج دی. الله ورته یریګما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب وه امسا راواغست او دریاب له په ټاک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شو 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو 12 لارې. په دې لار کې زه روانم نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی په پلار کې روانو او یو بل ته قتل هم. قدرت د دوی درونه هغه خوف هم لري چې هغه زمانہ اخوا خلک چرته وړي دي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا معجزه وا. قرآن کریم ته څنګه معجزه وایي؟ قرآن ولی معجزه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو قرآن کریم ځکه معجزه ده چې د معجزې معنا دا ده چې د هغې جواب څوک نشي کولی. قرآن چې راغی نو اعلان وشو چې دا پیغمبر چې دعوه د نبوت کړې ده یو کلام وایي او ورسره دام وایي چې دا د خدای کلام دی. د ملک شاعران او لوی لوی تعلیم یافته چې وو هغه راله چې څوک وایي چې دا د خدای کلام دی. څوک وایي بلکې دا پیغمبر چې دی دا شاعر دی او دا کلام چې دی دا د شعر دی. دې ته د خدای کلام څوک وایي؟
قرآن اعلان وکړو چې خدای تاسو دا وایي چې دا د خدای کلام نه دی. اعلان وکړو چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې یئ د دې کلام متعلق چې دا د خدای قرآن نه دی، نو دا ټول ملک را جمع شي او د دې په شان یو صورت جوړ کړي. یو صورت. شاعران رااله صاحب، لوی لوی ادیبان رااله، د پښتو ادبي ټوله پکې راغی صاحب. دلته رحمان بابا کی مشاعره کی د دې یو کمیټي جوړه ده، کله ولا وزیران راوړي، کله ولا څوک راوړي. زه یو ځل بوتلی وم چې زه بوتلی وم رحمان بابا مشاعره ده، زه خو چونکې د هغې معتقد ډېر ناستو منو دا شاعران لګیا دي. طرح داوا چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، دا یې طرحه وه. طرحه پېژنئ؟ وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم. و یار څنګه جامې چې اغوندې اغونده، خو زه ستا د پوندو چال پیژنم، پوندې دې پیژنم، پوندې. طرحه پښتون قوم او لفظ طرحه نه پیژندل. خیر دا بیا چانه تپوس کوئ. دا طرحه ایښې وه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، د هوا د پاسه چې ته روانې نو یو ورځ به راغورځېږي. او اجاز دی وګورئ په هوا روان یا قدرتی مشینری کې فرق راشي او راغورځېږي، یا تیل پکې خلاص شي چې خپل وخت سره بل اډې باندې کوز نشي وغورځي، یا د ضیاء الحق صاحب د جاز غوندې په اسمان کې پکې توپ خلاص شي راوغورځي. اوس اندازه وکړئ چې د په کوم جاز کې سورېدو چې دا هغه جاز به څومره دیکبال شوی، انسانی عقل به پې تمام شوی. لیکن څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، د هوا په د املا به تر کومه روانې، یو ورځ به راغورځېږي. دا طرحه د شاعرانو پې جوړ کړي. دلته زمونږ د دې بالا ماڼۍ پکې یو هغه زمونږ دا کلی هم ډېر مزېدار کلی دی، نو یو پکې نو هغه پکې دا شعرونه جوړ کړي چې دا مخ چې دی دا کباب دی او دا ګیره پکې مچ دی، دا اشعار جوړ کړي. اوس زه ناست یم، نو مطلب دا و چې کباب کې چې مچي نو دا مچ ته غورځول پکار دي، نو غرض دا چې دا ګیره کلول پکار دي. دا زمونږ د کلي هغه اوس هم ژوندی دی، داسې ټول دغه کېږي چې په لاره روان. نو معجزات عزیزانو دې ته وایي چې بل عاجز شي او د هغې جواب نشي کولی. باقی بیان به بلی جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمدلله.